الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الكهف آية نمبر لسمت رسيدلي ودى الله سبحانه وتعالى وتوفيق ودى غب رحمه وكرم سره. دائنا بعد الله رب العزت ومداوي خبركي دا أصحاب الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نوټپول منګ په وګونو داغوی په غار کې یو څو کلونه د شمار، یو څو کاله هغوی بیا په غار کې پراته وو چې هغوی د دین باندې یریدو او د دغې یرې د لاسه هغوی غار ته ننوتو. الله په هغوی باندې خوب راوستی. دا څومره وخت و دا به انشاءالله مخکې راشي. ثم بعثناهم، بیا راپورته کړل موږ هغوی، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، د دې دپاره چې ښکاره کړو چې کم یو د دواړو ډلو نه ښه حساب واله ده. لما لبثوا امدا، د هغې چې دوی وخت تېر کړی و د مودې نه. یعنی الله راپاڅول دې دپاره چې د دوی په منځ کې دا خبرې اترې راشي او پته ولګي چې کم یو ته پکې هغه وخت معلوم دی، کم وخت چې په دې کهف کې یا په دې غار کې تېر کړی دی. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، من بیانو پتا باندې خبر دا غوی په حق سره. اوس الله تفصیل بیاني دغه واقع او ما د وختي چې دی څو آیته مخکې د هغې وضاحت کړی و مختصر. دا باقي چې کومې ورځې پاتې د تفصیل او د اوږدو خبرو ورځې نه دي. اکثر چې دی طریقه کار دغه چاوله کې اوږدې خبرې وشي نو بیا وروسته ناممکن وي چې سړی هر ځای کې اوږده خبره کوي. نو بیا سړی په خپل هم لږ کوشش کوي، معلومات کوي چې یاره نن دې درس کې دا خبره وشو زه به پوه شوی نه یم، دې دپاره یو تفسیر به وګورم، یا چېرته یو عالم سره به رابطه وکړم، یا چېرته یو بیان به واورم که نه. نو تاسو هم خیر دی لږ خوځئ راخوځئ، خفه نه شئ. صحیح ده؟ تاسو هم لږ کوشش کوئ انشاءالله. که سجي کې زما نه خبره پاتې شي د عذر د لاسه زه یې نشم دغه کولی تفصیل، نو بیا تاسو پسې هم لږ لټون کوئ، الله به دله اجر درکوي. إنهم فتية آمنوا بربهم، دوی یقینا ځوانانو چې ایمان یې راوړی و په رب خپل، د ځوانانو یو څو. وزدناهم هدى، او زیاتی کړی و موږ هغوی لره هدایت. څنګه چې د ایمان کمیږي زیاتیږي نو دغه شان هدایت هم کمیږي زیاتیږي. الله هغوی ته هدایت ډېر کړی و او واضح ده چې هدایت یې ډېر و، نو ځکه خو هغوی دومره لویه قرباني ورکړه او دومره لوی منصب یې پرېښودو او هغه مال یې پرېښودو او جیداد یې پرېښودو. زموږ دې بعضو کې خو چې صرف ورته یو ټلیفون د مشر د طرف نه وشي په ده باندې سمه داسې یره راغلي چې هر څه دله پرېږدي او چې لا دا ټک پې وکړي چې د جیداد نه به دې محرومه کړو، بس بیا خو خبره لاړه راله. نو دا قرباني چې کوم هغوی ورکړې وه دا هله کېږي چې هدایت ډېر شي. نو الله وایي چې موږ ورته هدایت ډېر کړی. وربطنا على قلوبهم، او مضبوطوالی راوستی و موږ په زړونو د هغوی، اذ قاموا کله چې ودرېدل قوم ته مخامخ. په کوم ځای کې؟ میله کې، دوی میلې ته تللي وو. څه به ویلي دې باره کې؟ نو هغه ځای دی دوی ودرېدو. الله ما وله زړونه مضبوط کړي وو او دا بغیر د دې نه کېږي. چې الله زړه نه مضبوط کړی نو د باچایانو په مخ کې او د غټو خلکو په مخ کې یو څو هلکان دا خبرې نشي کولی.
فقالوا نو يغوي ربنا رب السماوات والأرض رب زمن رب دا اسمانون و دزمكي دي لن ندعو من دونه إلها هتشري نرابلو من سوا دا غنب الإله لقد قلنا إذا شططا يقينا ويلي بي من بدغ وقت دا هدنا تير شوي خبرا كم وقت تكلب بالإله روبلي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آليا دا كسان قوم زمن دي نولي دي دوي سوا دالانا نور معبودان لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولنروا باغوي باندي دليل خكارا سخكار دليل دوخي چي او دا دوي دا حق شتي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نسوك دلوي ظالم دا غچان چي جوڑي پالا باندي درو وإذ اعتزلتموهم أو كلا چي جدا شويتا سداغوينا وما يعبدون إلا الله او دا غسنة چي اغوي بندگي كي سوا دلانا دا دوی خپل منز کی مشوره کول چې کله ورته پته ولګېده چې نی پرېږدي او د دوی نه هغه هر څه واخیستو نو یو بل ته یې ده وویې فأوو إلى الکهف نو پناهي واخلئ غار ته به ځو نو ولې دا دین نه قرباني کوئ وي نه غار ته به لاړ شو د هر څه به قرباني کړو داسې ځوانان دې الله را پیدا کړي چې د هغوی سره غم د دیني اوس که بعضو ته دې به کې وي بعض به کېدای شي چې یاره که دا ته مزدوري کوې یا د پلانې کار کوې یا پلانې دا ګیره به لرې کوې دا دین به پرېږدي دا هر څه دلی مني بعض پکې خو چې پیسه راکړي مشر که ورته دوه خبرې وکړي چې یاره ته ولې دی جومات ته ځې راځې بعض مشران داسې بس به جومات باندې بري بیا نه راځي نو ځوانان داسې وی داسې کار به وکړو پناهي به واخلو په غار کې ينشر لكم ربكم من رحمته ډېر پراخه به درکړي تاسو ته رب ستاسو د رحمت خپلنا الله به رحمت راکړي که ويهيئ لكم من أمركم مرفقا او اسان بکی تاسو ته د کار ستاسو نه فایدې یعنی الله به درته دا کار هم اسان کړي په دې کې به برکت هم واچوي او د دې نه به تاسو ته فایدې هم میلاو شي دنیا او آخرت کې دنیا او آخرت کې به الله تاسو له فایدې درکړي ویهیئ لکم من امرکم مرفقا داسې خبره به راته اسانه کړي داسې څه ترتیب به درله جوړ کړي امرن چې په هغې سره به تاسو ته فایده میلاو شي یو د وتو لار به راته میلاو شي وترى الشمس إذا طلعت او وینې به تنمر کله چې راوخیږي تزاور عن کهفهم ذات الیمین نو اوړي د غار د هغوی نه ښی طرف ته وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کله چې ډوبیږي نو پریږدي هغوی لره ګس طرف ته وهم فی فجوة من او دوی په کولاوزي کې دي د دغه غار نه نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا نور د هغوی په جسمونو باندې نه لګېدو ځکه چې د دغه غار دروازه ګس طرف ته کولاوه نو کله چې به نور راختو نو نور به ښی طرف ته کېدو د پرېوتو په وخت کې به ګس طرف ته کېدو او د دوی بدنونه هغه د غار په کولاوه حصه کې چې د نمر د شعلو نه یا د شغلو نه چې دی په امن کې و د بهر نه څوک نشو ورننوتی ځکه چې به درشل باندې ورته سپی پروت و نو الله د هر طرف نه د دوی حفاظت کړی و وكلبهم كم ذلك من آيات الله
دا د نښو د قدرت د الله نه دي. من يهد الله فهو المهتد، هغه څوک چې هدایت ورته وکړي الله نو هغه هدایت واله دی. ومن يضلل، او هغه څوک چې هغې ګمراه کړي فلن تجد له وليا مرشدا، نو هیڅ چېرې به ونه مومي ته هغه لره دوست لارښودونکی. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، او ګمان به کې ته په هغوی باندې د ویښو حال دا چې هغوی اوده دي. داسې الله وایي خوځول را خوځولم چې دا بدنونه نه خرابېږي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، او اړو راړو منګ هغوی لره ښی طرف او ګس طرف ته. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، او سپی د هغوی خورونکی دی دواړو سنګلو خپلو لره په درشل باندې. سپي چوکیداري کوله به د هغه نه به کوم ساه وتې و دغه شان پروت. نو فایده دا و چې بهر نه به څوک چې د ځناور راغی نو دې سپي ته چې به وکتو هغه اخوا به نه راتو. او دا فایده یاده کوي د نیکانو خلکو سره د پاتې کېدو، چې دا سپی د نیکانو خلکو سره و نو تذکره په قرآن کې وشوه. حالانکې سپی دی نو څومره چې دنیا کې د نیکانو خلکو سره پاتې کېږي دومره به د الله عزتمند کوي په دنیا کې هم او په آخرت کې، او په ښه ځایونو کې به یې تذکرې کېږي. لو اطلعت علیهم، که چېرته ورښکاره شي ته په هغوی باندې، لولیت منهم فرارا، خامخا وابه وړې د دوی نه په تېښته. ولملئت منهم رعبا، او خامخا ډک به شي د هغوی نه په یرې سره. الله په هغوی داسې رعب ورچولی، یعنې چې څوک ورته ګوري نو یریږي به. ولې فایدې څه ده؟ چې څوک ورته نقصان ورنه کړي. داسې الله یو کیفیت په هغوی راوسته. نو الله پیغمبر ته وایي که ته ورغلی ته به ته هم یېرېدلی تښتېدلی به. نو بعضو سره به کې دا غم وي چې دا سپي رنګ څه او دی به په جنت کې و که دی به په جهنم کې. لکه خپل غم وکړه، ته به جنت ته ځې او که نه، غم به ورسره د سپي او د ده رنګ څه او د قسم کو. دا پالتو خبرې دي. مقصد د قصې چې کوم دی په هغې ځان پوه کړه، عبرت د قصې نه واله. وكذلك بعثناهم، او دغه شان راپورته کړل موږ هغوی، لیتساءلوا بینهم، د دې دپاره چې تپوسونه وکړي په منځ خپل کې. قال قائل منهم، وی یو ویونکي د هغوی نه، کم لبثتم، څومره وخت تېر کو تاسو؟ قالوا وی هغوی لبثنا یوما او بعض یوم، وخت تېر کړی دی موږ یوه ورځ یا یې څه د ورځې. دا د الله قدرت چې سره پاسه 300 کاله دوی ته څه ښکاري؟ ورځ یا د ورځې عیسی. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، وی هغوی رب ستاسو ښه پوهه دی په هغه وخت چې تېر کړی دی تاسو. بس خبرې پرېږدئ، اختلاف مه جوړوئ، خو الله ته پته ده. ها وږي شوي یو، لاړ شئ روټۍ راوړئ. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، نو ولېږئ یو تن ستاسو په پیسو ستاسو سره چې دا دي، الى المدینه ښار ته، فلینظر، نو ودې ګوري، ایها ازکا طعاما، چې کم یو د دوی نه پاک خوراک واله دی. دا د مؤمن شان دی، دی پکې حلال او حرام ته ګوري. فلیأتکم برزق من، نو رادې وړي تاسو ته خوراک د هغه نه. ولیتلطف، او نرمي دې کوي. ولا یشعرن بکم احدا، او نه دې خبروي په تاسو باندې څوک. دوی خو لا دا سوچ دی چې موږ یو هغه راغلي یو سحر،
اوس راپاڅېږي که نه بهر به هغه دنیایي او بهر څو پیړۍ پکې تېرې شوي دي در الله قدرت باچایان پکې څو ختم شوي دي او د دوی هغه خپلوان خاورې شوي دي شتي نه څوک دنیا بدله ده او دوی داسې کار وکړي پیسې وسي نو نرمي به کوي څوک د باندې پوه نه شي چې یاره کسان دلته ورغلي انهم ان یظهروا علیکم یقینا دوی که خبر شي په تاسو باندې یرجموکم نو په کاڼو به مو ولي او یعیدوکم فی ملتهم یا به مو واپس کي په دین خپل کې ولن تفلحوا اذا ابدا او هیڅ چېرې به کامیاب نه شئ په دغه وخت کې هېڅکله اصل کې د قصو د راوړو څه مطلب دی دې قصې وختي بحث کړه د فتنو په ټیم کې بس سکي د مکې مسلمانان چې دي په هغوی باندې هم سخته وه نو دې کې هغوی ته طریقه ښویه کېږي چې ګوره داسې یو طریقه سړی خپلولی شي او داسې ایمان به ساتئ کې غټه مسله ده وکذلک عثرنا علیهم او دغه شان خلک خبر کړل موږ په هغوی باندې دوی چې رالو پیسې ورکړې کس ته اړولې دا بل یې ورکړې بل یې ورکړې او دا خو دا اوس د پخواني زمانې دا کسان څوک دي دا خلک به دوی پسې راولګي دوی ته لاړو دې غار ته بیا په هغې کې ډېر روایت دي چې د هغه وخت باچا یو روایت دا دی چې د هغه وخت باچا اسرائیلي روایت دی اگر کوي هغه مسلمانو نو هغه په دوی خبر شو نو د دوی ډېر قدر وکړو او بیا دوی غار ته ورننوتو بعض وایي چې نه هغه کافر و په دوی پسې لګېدلي و دوی ته غار ته ورننوتو الله پناه کړو او بیا په دوی باندې په غار کې هغه خپل مرګ راغی د کوم نه بعد چې بیا راپاڅېده دنیا ته نشتې الله وایي موږ پې خلک خبر کړو موږ دا غوښته چې خلک خبر شي لیعلمو دې دپاره چې دوی پوه شي ان وعد الله حق چې بېشکه وعده د الله حقه ده وان الساعة لا ریب فیها او یقینا قیامت نشته شک په هغې کې الله دا خو هغوی ته ځکه چې هغوی کې بعض د آخرت نه منکر و چې الله څنګه مړي راپاسوي نو دا ورته الله خو وګوره چې دا سره پاسه 300 کاله دا کسان پراته وو ما بیا راپاسول او ما ساتلي نو دغه الله قادر دی په دې چې مړي راپاسي اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې خلکو جګړه کوله په منځ خپل کې په کار د هغوی کې د دوی په منځ کې چې دی اختلاف جوړ شو دا کار د دوی څه و چې دوی پکې اختلاف وکړو دا قیامت و یعنې بعضو ثابتو بعضو نه ثابتو نو دې واقع کې فایده دا وه الله دوی ته خوا چې زه قادر یم په دې باندې چې زه دا مړي راپاسوم فقالوا بنوا عليهم بنيانا نو دوی جوړه کوي په دوی باندې آبادي ربهم اعلم بهم رب د هغوی ښه پوه دی په هغوی باندې په دوی باندې څه چلو کوي په دوی باندې آبادي جوړه کوي اکید هغو عام خلک نه دي دا خو ډېر اوچت خلک دي قال الذين غلبوا على امرهم او هغه کسانو چې زورور وو په کار د هغوی لنتخذن عليهم مسجدا خامخا موږ به جوړو په دوی باندې مسجد ان هغه وخت کې هم داسې بریلي مزاج والا کسان وو پکې لکه اوس دې سره کار نشتی چې د خلکو نه عبرت والي یاره وایي په دې به یو جومات جوړ کړو نو بعض دا دلیل پیش کوي وایي په قبرونو باندې جوماتونه جوړول جایز دي دلیل پې دا دی نو جواب د هغې دا دی چې دلته الله د هغوی صفت خو نه دی کړی خو یو خبره بیان کړې ده چې هغه زورورو په هغوی کې دا خبره وکړه او دا زورور څوک وو نو یو قول دا دی چې دا هم دغه مسلمانانو هغوی دا خبره وکړه بعض وایي چې مشرکانو دا خبره وکړه
خو دومره دی چې زورور وو، ځکه چې الله وایي قال الذين غلبوا على امرهم، چې هغوی زورور وو په خپل کار باندې، چې څه به وي هغه به یې کول، چېرې به دې به جومات جوړ بس دومره الله ویلي. نو دا خو نه دي ویلي چې کار یې ښه کړی دی. او الله خو د پخوانو امتونو ډېرې قصې بیانوي، د هغوی یو ناروا الله بیان کړي، نو موږ به څه وایو چې یاره دا اوس الله بیان کړې ده. حدیثونو له راشه، حدیثونو کې د هغې نه ښه څه پام باندې راغلې ده. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجد. په یهودو نصاراو دي د الله لعنتي، هغوی د خپلو پیغمبرانو د نیکانو خلکو د قبرونه جوماتونه جوړوي. وضاحت هلته وشو چې دا کار د صفت لایق نه دی. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، زر ده چې وایي دوی درې دي څلورم د هغوی نه سپی د هغوی دی. ما بوزه کې په دې عنوان ځان له یو درس او بیان کړی دی، اصحاب الکهف، هلته پوره تفصیل موږ بیان کړی. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، او وایي دوی پنځه دي شپږم د هغوی سپی د هغوی وو. رجما بالغیب، ویشتل کوي په غیبو، یعنی یو تم یقیني خبره نه ده معلومه. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، او وایي دوی ودي او اتم د هغوی سپی د هغوی دی. خیر هم دی سپي باسو سره په هر ځای کې کېږي، نو بیا یې رایاده کړي چې نیکانو خلکو سره ناسته د انسان ښه تذکره په دنیا او په آخرت کې پرېږدي. قل ربي اعلم بعدتهم، ووایه رب زما ښه پوه دی په شمار د هغوی باندې. ما يعلمهم الا قليل، نه پوهېږي په دوی باندې مګر لږ کسان. عبدالله بن عباس وایي زه په هغه لږو کسانو کې یم چې ما ته پته لګي دا څومره وو. څومره وایي دا اووه اتمې سپی وو. دلیل څه دی؟ وایي ګوره الله چې دا ذکر کړو چې درې و څلورمې سپی وو یا پنځه و شپږمې سپی وو، نو بیا په الله رد وکړو چې داسې اټکل خبرې دوی ولي، هسې یو غر بل غر ولي. خو چې کله یې دا اووه او اتمې سپی وو، نو په دې رد ونه کړو، نو هغه اووه اتمې سپی وو. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، نو باس مکوه د دوی په باره کې مګر باس کول ظاهري، یعنی څومره چې د قرآن ویلي دومره خبره کوه. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، او تپوس مکوه د دوی په باره کې د خلکو نه د هېڅ یو تن نه، یا او تپوس مکوه د هغوی په باره کې د دوی نه د یو کس نه، یعنی دوی نه تپوس مکوه، بس الله چې درته څه ویلي دي همدقه دي په دې باندې اکتفا وکړه. د مشرکانو نه د اهل کتابو نه د هغوی نه د سره تپوس مکوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، او مه وایه د یو کار په باره کې چې زه کوونکی یم د دې کار سبا، الا ان یشاء الله، مګر داسې وایه که وغواړي الله. دلته یو ادب ښیي چې ته څه وایه؟ انشاء الله وایه. هر کار چې کې نو وایه که وغواړي الله، دې سره الله برکت ور واچوي په کار کې. او بله ته هم داسې که وغواړي الله نو وبه یې کوي، او که الله نه یې غوښتلي نو نشي کولی. نو ځکه د ادب یې زده کوي. او په صحیحینو کې دا حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې کله چې سلیمان علیه السلام دا وایي چې زه به په دې یو شپه کې ټولو زنانو سره میلاویږم، او د هرې زنانه نه به زوی پیدا کېږي چې هغه به د الله په لار کې جهاد کوي، نو انشاءالله تیر شو. نو ټولو سره میلاو شو، د یوې زنانه نه یو بچی پیدا شو، او هغه هم نیم بدن او نیم یې نه و. نو انشاء الله وای د دې برکت یې. واذکر ربک اذا نسیت، او یادوه رب خپل کله چې ته هیر کې، کله چې دنه څه هیر شي. لکه دا څه چې دنه هیرېږي شیطان یې هیروي،
نو په دغه ټیم کې الله رایت کې خبره به تا رایاد شي. بعضو علما ویلي وایي معنی دا ده که کله د نه انشاء الله ویل هیر شي نو د هغې نه بعد الله رایت کړه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. او وایا نږدې ده چې وبخئ ما ته رب زما ډېر نږدې د دې نه د هدایت په اعتبار سره، د هدایت په اعتبار سره به الله ماته یو نږدې لار وښیي، یو واضحه لار به الله ماته وښیي. د دې څه مطلب شو؟ یعنی که چېرته تا نه څوک تپوس وکړي او تا ته د هغې علم نه وي نو ورته وایه الله به ماته یو لاره وښیي، معنی څه علم به په دې کې راکي، زر به راکي، نږدې به راکي او هغه به حق وي. د دې نالو پکې نور تفسیرونه هم شته. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. او دوی وخت تېر کو په غار خپل کې 300 کاله. وازدادوا 9 او زیات شول دوی 9 کاله، 309 کاله. او بدن ګورې د دوی ترقي نه کوله، په حق ځي ولاړ دی. کم عمر کې چې دوی وده شي حق عمر کې راپاڅېدلي. قل الله اعلم بما لبثوا. ووایا الله ښه پوهه دی په هغه موده چې تېره کړې وه هغوی. د دې راپاڅېدو نه بعد د مرګه پورې څومره موده وه دا الله ته معلومه ده. له غیب السماوات والارض. هغه لره علم د پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې دی. ابصر به و اسمع. څه ښه لیدونکی دی او څه ښه اورېدونکی دی. ما لهم من دونه من ولی. نشتی دوی لره سوا د الله نه څوک دوست چې په کار یې راشي. ولا یشرک فی حکمه احدا. او نه شریکوي هغه په اختیار خپل کې څوک. الله په خپل اختیار کې هیڅ څوک نه شریکوي. احدن که هغه نبي دی او که ولی دی او که ملائک دی او که پیریان دي. واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك. اول ولا هغه چې وحي کړی شوی د تا ته د کتاب د ربستانه. لا مبدل لکلماته. نشتی بدلونکی د کلماتو دغه کتاب. یعنی څوک د بدلولی نشي، ګډوډ کولی نشي، مخکې وروستو کولی نشي. ولې؟ الله د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده. درشم بعض علما پکې دا وایي د الله خبرې نشي بدلولی. معنی ده یعنی چې الله یو فیصله وکړه نو څوک یې په الله نشي بدلولی. دا خبره پکې هم دننه ده. ولن تجد من دونه ملتحدا. او هیڅ چېرې به ته ونه مومې سوا د الله نه ځای د پناهۍ. هېڅ ځای د پناهۍ نشته. نو دعوت خپل جاري ساته. په دعوت کې دا خبره یاد ساتئ چې دا به پکې نه کوي چې دا غریبانان دي او دا مالداره دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د قریشو څه کسان راغلي وو. وایي دا غریبانان تا سره پاسي دوی وشړه، دوی سره تا سره پاسي کینی نو دوی وشړه نو موږ به بیا راځو ستا مجلس ته. الله وایي نه. او داسې خبره سورة الانعام کې هم شی و. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. او بنک نفس خپل د هغه کسانو سره چې رابلي رب خپل. واصبر صبر بندولو ته حبس، یعنی ځان وتړه، ځان بند که د نیکانو خلکو سره. مطلب دا دی چې د دوی سره ناسته دا صبر غواړي. ځکه چې ته هلته د ګناه کارونه نشي کولی، نافرمانیانې د الله نشي کولی، ځکه دا صبر غواړي. بېدینو سره کښېنه چې څه دې په زړه کې راضي کوی، تا ته هېڅوک څه نه وایي، بلکې کیدای شي په دغه نافرمانیانو کې دې څوک مرسته هم وکړي. نو داسې کسانو سره کښېنه چې رابلي خپل رب. بالغداة والعشي.
سحر او ماخام یا سبا او بیگا یریدون وجه غواړي هغوی مخ د الله د دې مخکې وضاحت شوی چې دې څه مطلب دی ولا تعد عیناک عنهم او وادي نه وړي سترګې ستا د هغوی نه اخوا بېدینو ته دې سترګې وانه وړي تريد زینة الحیاة الدنیا چې غواړي ته ډول د ژوند دنیوي داسې نه د دنیا د دې ډول دپاره د سترګې د دې نیکانو نه واوړي دا مطلب دی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او تابعداري مه کوه د هغه چا چې غافله کړی دی موږ زړه د هغه د خپل ذکر نه واتبع هوا او روان شوی دی په خپل خواهش پسې وکان امره فرطا او دې کار د هغه د حد نه تېروتل یا تېروتلې داسې خلکو تابعداري مه کوه زړه غافلی د الله د ذکر نه په خواهشاتو پسې روان دی او د حد نه تېروتی دی پرېږده بس الله هم اختیار ورکړی دی که څوک ایمان راوړي را دې وړي که څوک نه راوړي نه دې راوړي وقل الحق من ربکم او وایه حق د طرف د رب ستاسو نه دی فمن شاء فلیؤمن نو که څوک غواړي یا نو څوک چې غواړي نو ایمان دې راوړي ومن شاء فلیکفر او که څوک غواړي چې کفر وکړي نو کفر دې وکړي یا او که څوک غواړي نو کفر دې وکړي خپله مرضي الله په چا زور زبردستي نه کوي ځکه چې دا دنیا د امتحاناتو ځای دی او په امتحان کې زور زبردستی نه ده مناسب الله اختیار ورکړی نو انجام بیانېږي د دوو ډلو انا اعتدنا للظالمین نارا یقینا تیار کړی دی موږ ظالمانو لره اور احاط بهم سرادقها چې راګیر به کي دوی لره دیوالونه د هغې وان یستغیثوا او که دوی د اوبو مرسته وغواړي او اوبه وغواړي یغاثوا بما نو مرسته به کېږي دوی سره په هغه اوبو یا په داسې اوبو کالمهل په شان د ګرمې تانبې یشوي الوجوه ورتوي به مخونه مدد به کېږي دوی سره په هغه اوبو چې په شان د ګرمې تانبې به وي دا به دوی د سکو اوبه وي نو ځکه الله وایي بئس الشراب وساءت مرتفقا ناکار اسکل دی او بد دی زید آرام دا جهنم الله یې زموږ ټول ساتي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا من نه بربادو اجر د هغه چا چې ښایسته عمل یې کړی دی اولئک لهم جنات عدن دا کسان دوی لره جنتونه د همیشوالي دي تجري من تحتهم الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي یحلون فیها من اساور اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې بنګړي من ذهب د سرو زرونه ویلبسون ثیابا خضرا او اغوندي به جامې شنې من سندس و استبرق د نرو ریخمونه او د غټو ریخمونه متکئین فیها علی الارائک تکیه وونکي به یې په هغې کې په پالنګونو نعم الثواب ښه بدله ده وحسنت مرتفقا او ښایسته دی دا په اعتبار د ځي د ارام دا د جنتیانو هغه نعمتونه دي د سرو زرو بنګړي نو حدیث کې راځي چې زما د امت په سړو باندې ریخم او سره زر حرام دي جنت کې به وي نو دنیا کې سره زر دا په سړي حرام دي
سپینو زرو کې هغه څه استعمالول چې هغه خاص ته ښځو وي دا هم حرام دي، لکه دا میلونه بنګړي دا حرام دي سړو دپاره. ها ګوتې ګنجایش دي سپینو زرو، نور د ډول دپاره والۍ اوس هلکانو هم والۍ اچولي امیل دا په ترقۍ روان دي کو شاته ترقي خدای سړی مخکې لاړ شي، دوی خو په بل طرف روان دي. سړی چې کله والو ته او بنګړو ته او امیلونو ته پاتې شو نو سلام علی الدنیا، بیا پر دنیا باندې سلام ویل پکار دي. بیا به کیسه کوي چې سړی څه ته پاتې شو؟ والو او امیلونو ته. آخرت کې دا ډول دی د مؤمنانو. بله دا چې دوی به ډډې وهلي دا به راشي او تېر شوي هم دي چې قرآن کې الله د جنتیانو باس کې د ډډې دا باش ډېر کوي. د هغې وجه دا ده چې دوی ملاګانې په دنیا کې د الله په عبادت کې ستړي شوي دي، نو الله غواړي چې دوی دمه وکړي. نو داسې نه تاسو ځان ته سوچ لاړ شي چې موږ دا ډېر الله والا خلک ته همیشه به ځان ته د کمي نسبت کړي. موږ به څه یو کېدای شي تاسو ښه خلک یې زه تاسو نه یادوم، خو زه خپل ځان یعنی که ماته یې کړي نو چې ماته یو سړی وي ستا ملا ستړی شي نو زه به چې ما څه توره والی چې بلا زه به ستړی شوی. موږ کوم د الله عبادت کړي او که تاسو ښه خلک یې او اوچت خلک یې تاسو ته به خپل ځان پته انشاءالله، نو کېدای شي تاسو ملاګانې ستړي شي. خو زه عامه خبره کوم چې یو مسلمان همیشه په ځان باندې بدګمانه وي، چې زه کمزور یم، زه ښه نه یم په عباداتو کې او په بل باندې به ښه ګمان کې په عباداتو کې. دا د مسلمان شان دی. نو ما ته خو حدیث نه ښکاري چې ما ملا ستړي کړي خپله کېدای شي تاسو ستړي کړي نو الله یې تاسو نه قبول کړي. نو ځکه الله دوی له دا دمه ورکوي چې اوس دلته ډډې ولګوئ، هغه ورځې لاړې چې ستاسو ملاګانې به پکې ستړي کېدې. اوس د هغې نه به د الله مثال بیانوي د دوو کسانو، بېدینه ملګری دی او دینداره. مخکې الله ووي چې ته د غریبانان د خپل مجلس نه مه شړه، نو اوس دلته د ملګري فایده بیانوي چې دیني ملګري ته وګوره څه کوي او د بېدینې ته وګوره دی څه کوي. دغه شان کافر او مسلمان ذکر شو د هغوی انجام، نو دا مثال هم د دوی دی. واضرب لهم مثل الرجلين او بیان که دوی ته مثال د دوو سړو. دا یقیني دا واقع را پېښه شوې ده په شام کې رمله علاقه کې، او د هغه مفسرینو قول کمزوری دی چې څوک وایي چې دا الله یو مثال بیانوي، نه دا واقعي ده واقع را پېښه شوې وه، یو نیک سړی او بل ناکاره سړی. الله دوی ته بیان که مثال د دوو کسانو. جعلنا لأحدهما جنتين چې ګرځولي وو موږ یو د دوی لره دوه باغونه من اعناب د انګورونه وحففناهما بنخل او راتاو کړي موږ د هغې دواړو نه کجورې وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولي وو موږ په منځ د دواړو کې فصل. څومره ښایسته باغونه دي، دوه باغونه د انګورو کجورو دا ونې ترې راتاو شوي دي، په منځ کې ګیا او فصل دی. کلتا الجنتین آتت اکلها دواړو باغونو به ورکولي میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا او نه کمو او نه کمولو د هغې نه څه شی هېڅ شی ترې نه کمو. وفجرنا خلالهما نهرا او روان کړو موږ په منځ د دې دواړو کې نهر وله پکې م روانه وکان له ثمر او وی هغه لره میوې قسمه قسم. فقال لصاحبه نو وی هغه ملګري خپل ته هغه دینداره ته ووی وهو يحاوره او د خبرې کولې د هغه سره
مفسرین وی دا ملګری داسې لاس نه ونیو ځان سره بوتو دې باغونو ته ته راځئ راځئ یو چکر دله درک نو دې چکر کې ورته وویې انا اکثر منک مالا زه زیات یم ستا نه په مال کې واعز نفرا او زورور یم په نفرۍ کې طاقت مې هم ډېر دی خلک را سره ډېر دي ودخل جنته او ورننوتو خپل باغ ته وهو ظالم لنفسه او هغه ظلم کوونکی و په ځان خپل باندې ظلم یې دا و قال وی ما اظن ان تبید هذه ابدا زه ګمان نه کوم چې ختم بشي دا هیڅکله دی مسلمان ته ووی وی زما خو په یو رګ کې هم نه راځي چې دا دنیا به ختمه شي قیامت نشتی وی دا دنیا به دا مزې به چرچې به وما اظن الساعة قائمة او ګمان نه کوم په قیامت باندې قایمېدونکی ولئن رددت الى ربي او که بالفرض واپس کړی شوم رب خپل ته مني خو نه هو که بالفرض وشوه لاجدن خيرا منها منقلبا نو خامخا وبممم غوره د دینه زید بیرته ورتلو یا واپس ورتلو د دینه غوره زی به مومم هلته دې څه شي دوکه کړی دی مال یعنی چې دا مال الله را کړی دی مانه چې زه خاص سړی یم ناول خو قیامت شتي نه والعیاذ بالله او که بالفرض و نو د دینه به راله الله غوره راکوي ځکه چې دنیا کې راله دومره څه راکړي قال له صاحبه او هغه ته ملګري د هغه وهو یحاوره او هغه جواب ورکو هغه ته دا اوس وګوره دا مسلمان دی غیرتي دې بعضو ته چې را مالداره که داسې غلطه خبره وکړي نو هغه ورته جي کوي او جي د دوی په دې بېدینۍ کې مو ځان له خوند دی وایي دې مشران که کنځلې ورته وکړي هغې ته به خاندي سپکې سپورې ورته وي ده ورته خاندي ملک صاحب او خان صاحب او فلانې صاحب د دوی د کنځلې هم وایي ځان له یو سټایل دی هغې ته به خوشحال نو که چېرته دا مالداره غلط کار وکړي نو ته څه وایي چې دغه به ورته ووایي چې دا کار دې غلط دی نه وایي ورته خو مؤمن دی به رد منکر کوي د هغې درې مرتبې دي یو سړی وي زه کمزوری یم نو هغه درېیمه مرتبه شتي که نه په زړه کې دا ځای پرېږده لاړ شه دا خو شتي که نه مونږ خو ته دا نه وي ته سړی د مرۍ نه راونیسه لاس خو د هغه چا کار دی چا طاقت وي ورپسې جبه په جبه ورته ووایه دا کار ناروا دی که نه دا ځای پرېږده په زړه کې بد وګڼه اکفرت بالذي خلقك من تراب آیا تا کفر وکړو په هغه الله چې پیدا کړی یې ته د خاورې نه ثم من نطفه بیا یې د نطفې نه ثم سواک رجلا بیا یې برابر کړی ته سړی لكن هو الله ربي لیکن زه دا ویمه چې دغه الله رب زما دی ولا اشرک بربي احدا او زه نه شریکوم د رب خپل سره هېڅ یو تن زما خو دا عقیده ده ولولا اذ دخلت جنتك اول نه وه کله چې ورننوتې ته خپل باغ ته قلت ما شاء الله چې ویلي وې تا چې څه الله وغواړي هغه کېږي لا قوة الا بالله او نشتی طاقت مگر په مرستې د الله سره داسې به دې ویلی دلته یو مسله یاده کړئ چې نه ډېر خلک نه دي خبر چې کله ته څه وینې او ستا خوښ شي نو زمونږ دا خلک ټول وایي ماشاءالله وایه حالانکه حدیث کې دی چې د برکت دعا وله غواړئ نو تبارک الله دا طریقه ده
یا بارک الله فیک، بارک الله فی، الله دې کې برکت واچي، یا پښتو کې دعا وغواړي الله دې پکې برکت واچي. دا ماشاءالله ناروا نه دی، حرام نه دی. موږ ګوره حرام نه وایو، موږ یعنې د خبرې وضاحت کوو چې کوم کار کوم ځای کې مناسب دی. دا ماشاءالله ملته مناسب دی څه چې الله وغواړي. یعنې الله دا غوښتلی دي چې دغه انسان ښایسته پیدا کړي، دا ګاډی ښایسته کړي، دا ځمکه ښایسته کړي، بس کړی دی. خو هغه حدیث کې دا دی چې دعا د څه وغواړه؟ د برکت. نو کله چې ته ماشاءالله ووایې دا د برکت دعا وغوښته الا دا که ته بیا داسې پوره ووایې چې ماشاءالله تبارک الله، او که پوره نه وې نو بیا څه ووایه؟ تبارک الله یا بارک الله، یا په پښتو کې وله دعا وغواړه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. دا به هله وایي چې کله خپل مال ویني، یا خپل بچي ویني، یا خپل ځان درته یعنې په ځان کې درته څه ښه ښکاره شي او یېرېږي چې نظر یې نه کم ځان، نو بیا به ما شاء الله لا قوة الا بالله وي. پوه شوئ که نه؟ نو دا مسله دې ځینې اخیستی شوې ده چې دی ورته وایي چې ته ورننوتې باغ ته، نو تا به څه ویلی وې؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. حدیث کې دري تاسو یو شی وینئ تاسو تعجب کوئ چې نو د برکت دعا وغواړئ. نو دې سره د دواړه خبرې دا جمع شوې. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، کچرینی تمال را چې زه کم یم ستانه په مال او بچو کې، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، نو زر ده چې رب زما به راکړي ما ته غوره د باغ ستانه. مؤمن امیدونه ساتي ښه. دی نه دي ویلي چې یعنې زما زړه کې دا و چې الله ستا دا باغ ختم کړي، حسد یې نه دی کړی. الله به مال راکړي ستا د دې باغ نه غوره. داسې امید ساته، د الله نه چې امید ساتي خزانې د هغه په لاس کې به، خو د سم امید ساته ستا دې نه غوره به راکړي. ویرسل علیها حسبانا من السماء، او راوبلیږي په دغه باغ باندې عذاب د اسمان نه. ولې؟ د دې شرک د لاسه تا چې وي کوم شرک کړی دی که نه، نو ویرېږه ګورې الله به ستا په دې باغ باندې عذاب راولي. فتصبح صعيدا زلقا، نو بګرځي میدان خویا. او یصبح ماؤها غورا، یا به وګرځي اوبه د هغې وچې. فلن تستطيع له طلبا، نو هیڅ چېرې طاقت به نه لري هغې لره د طلب کولو. که دا اوبه الله وچې کړي نو بیا به ته د کوم ځای نه د اوبه راوباسې او کوم ځای نه به داسې طاقت راولي. او دغه شان وشوه څنګه چې د دینداره کس وي دغه شان وشوه. واحیط بثمري، او راګیر کړی شوې میوې د ده په عذاب کې. فاصبح يقلب كفيه، نو وګرځېدو چې اړول راړولې ورغوي خپل. سړي سخته راشي دا ورغوي دا لاسونه داسې اړی راړی مروړي، او کله خوله کې ګوته کي د غم د لاس، او کله څه ټول د غم کیفیات دي صورتونه. على ما انفق فيها، پاغه څه چې خرج کړي وو د باغې کې، یعنی باغونه م لاړو او ده چې په دې باغ باندې کومه خرچه کړې وه هغه م لاړه. وهي خاویة على عروشها، او هغه باغونه راګرځېدلي وو په چتونو خپلو باندې، د ځمکې سره وار پراته. نو دا خو ته الله په دنیا کې وښودوي، د دنیا نه ختمېږي. نو الله ورته یوسې وړوکی مثال وښو چې ختمېږي که نه ختمېږي. څنګه چې ستا دا باغ ختم شو، دا شان ټول دنیا ختمه شي. ویقول او ویوي پوه شو خو کار شوی، یا لیتنی ای افسوس دی ما لره، لم اشرک بربی احدا، چې شریک مې نه وی ګرځولی د خپل رب سره هیڅوک. ولم تکن له فئه، او نه وه د لره هېڅ ډله. ده خو په خپلې ډلې هم فخر کړی و که نه،
خو په هغه ټیم څه ډله نه وه ینصرونه من دون الله چې مرسته یې کړې وې د ده سره سوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دې بدله اخیستونکی د الله نه بدل نشو اخیستی د رب العالمین نه څوک بدل اخیستی شي هېڅوک د هغه نه بدل نشي اخیستی هنالك الولاية لله الحق په دغه وخت کې واک اختیار د الله دپاره دی الحق چې حق ذات دی د بل چا واک پکې نه چلیدو هو خیر ثوابا هغه غوره دی په لحاظ د بدلي وخیر عقبا او غوره دی په لحاظ د انجام یعنی کم اعمال چې د الله دپاره کیږي نو په لحاظ د بدلي هم غوره دي او په لحاظ د انجام هم غوره دي که ته انجام ته ګورې او که ته بدلې ته ګورې اوس چې دغه باغ والا کار د الله دپاره نه و او د الله طرف ته یې سوچ نه و نو وګوره انجام څنګه شو نو ځکه اوس الله د دنیا سپکاوی بیانوي ځکه چې دغه سړی دوکه شوی و په څه کې په دنیا کې واضرب لهم مثل الحياة الدنيا او بیان کدوی ته مثال د ژوند دنیوي كماء انزلناه من السماء پشان د اوبو دی چې نازلې کړو موږ هغه د اسمان نه فاختلط به نبات الارض نو ګډوډ راوخیږي په هغې سره ګیاګانې یا واښه د ځمکې ښایسته قسمه قسم فصلونه راوخیږي فاصبح هشیما نو وګرځي مات رامات خبر الله مختصر کړه نورو ځایونو کې لږ اوږده کړې ده نو هغه اوږده څه ده نه صحیح ده تاسو آخري سر لټول ځای دقیق تفصیل باران چې راشي نو داسې نه چې فصل وشي او بس سیلۍ راله ورڅخه ختم شو داسې خو هم نه ده که نو لږ خبرې ته سوچ کوئ جواب ورکوئ مخکې دې تفصیل نه بیان شوی چې باران وشي څه چل وشي نو فصل چې راوخیږي بیا څه کېږي رو رو غټېږي میوې ونیسي ښایسته شي د دې فصل مالکان د پټي مالکان ورته خوشحاله وي چې بس دا خبره زموږ په لاس کې ده څه چې موږ غوښتو هغه وشو او دې کې سیلۍ راشي دغه شان دا ژوند دی ته پیدا شوې فصل ځمکه را ژوندی شو د اوبو نه انسان هم پیدا کېږي د اوبو او بیا رو 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 دا مراحل د ژوند د تېرېدو مور پلار خوشحالېدو چې بس اوس هغه ورځې رالې چې اوس به موږ میوې شو کوو سبحان الله چې د میوې د شو کولو ورځې رالې هغه مور پلار په خپله دغه میوو نه لاړو او بیا څه وخت بعد دی دا دنیا ده په دې باندې پاتې خو نه ده نو ځکه الله وایي فاصبح هشیما نو وګرځي مات رامات تذروه الرياح چې الوزي هغې لره هواګانې وكان الله على كل شيء مقتدرا او دی الله په هر شي باندې ډېر قدرت لرونکی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا مالونه او زامن ډول د ژوند دنیوي دی دنیا پې ښایسته ده دا خبره خو صحیح ده د الله مو چې په مال سره او په زامنو سره زامن یې ذکر کړو ځکه چې د انسانانو طبیعت دا دی چې زوی سره مینه ډېره کړي بل زوی کې ورته فایده ډېره نو ځکه الله زامن ذکر کړو چې دا د دنیا ډول دی
بس اخوا پکې نور څه نشتی وره هوښیار پې پوه شي خو ډېر خو دا مطلب دی چې دا ډول نه دا خو پوره قیسه ده دا خو زمونږ هر څه دي د هغې دپاره دین هم پرېښودی قرآن او حدیث هم شاته غورځولي نه نه بچو او مال سره مینه کوه په حدود د ډول کې چې صرف پې د دنیا صحیح ښایسته بس نور اخوا پکې مزه آخرت دپاره به یې څه کوه ځکه الله وایي والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا غوره دي په نزد د رب ستا په اعتبار د بدلې و خیر املا او غوره دي په اعتبار د امید بدلې هم غوره ده امید هم غوره دی یعنی ته څه امید دی د یو فایدهمند شي امید خو ساتي که والباقیات الصالحات مفسرینو اختلاف دی چې دا الباقیات الصالحات څه ته وایي یو حدیث کې داسې راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هن الباقیات الصالحات کم ذکر دی روجو که سخر اغسطی کم ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې تاسو دلته ناسي اواز هم نه راوځي دا که تاسو چې زما په دې کرسۍ ناست وي چې څنګه اواز به م راوځي یعنې صرف ډډه لګولې ده اواز ته راوځي دا چې دلته ناست وي چې تاسو به څنګه اواز راوځي په زور یې وایه ځوانانو په شان انهم فتیة آمنوا بربهم اوس د ځوانانو خبره تېره شوه ته یوې روجې راپرځولی دا چې مخکې به موږ ستونه وو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات دا الباقيات الصالحات او یو دی کې عام تفسیر دی چې الباقیات الصالحات د الله هر عبادت ته ویل کېږي او دا غوره تفسیر دی ځکه چې هر نیک عمل د باقي پاتې کېدونکی دی معنی دا ده چې د بچو او د مال په مینه کې دومره مه ورننوځئ دغه صرف ډول دی اصل دې طرف ته توجه وکوئ او لازم توجه ورکوئ ځکه چې الله وایي یو ورځ را روانه ده ویوم نسیر الجبال او په کومه ورځ چې روان به کوم غرونه وترى الارض بارزه او وینې به ته ځمکه ډاګه بلکل خالي څه مطلب شو یعنی غرونه به تې لاړ شي وحشرناهم او راجمه کړي به یې موږ دوی فلم نغادر منهم احدا نو پرې به نه دو د دوی نه هېڅ یو تن ټول به ولاړ وعرضوا على ربك صفا او پیش به کړی شي دوی پر رب ستا باندې صفونه په صفونو کې به دا بندگان ټول الله ته ولاړ لقد جئتمونا او به ویلی شي یقینا رالی تاسو موږ ته کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړي وی موږ تاسو اول پیر هغه شان رالی څه مطلب دی لغړ عراتا غرلا بهما حدیث کې راځي یو حدیث کې سره حفات هم راځي لغړ توغړ پر بی سنته او خپې بله خپې لغړ توغړ بی سنته خپې بله خپې الله ته به ولاړ او څنګه چې راغلی دا موږ عام درسونو کې دې باندې دا تفصیل هم ذکر کړی چې څنګه دنیا ته راغلی دقه شان به تېځي چې راغلی وي خالي وي چې ځي خالي وي چې راغلی وي لغړ وي چې ځي هم لغړي چې رالي خلکو د باندې کپړه واچولی چې ځي هم یو کپړه د باندې اچي رالي خلکو لمبولي چې ځي هم خلک دې لمبوي چې رالي نو ته نه وي خبر
چې چا ته د مور د خېټې نه راوویستې او څوک په دغه ټیم ولاړ و څه طریقې سره پیدا شو او چې وځې د دنیا نه نو هم دا پته نه لګي چې قبر کې دې څوک ایږدي څوک به دې لامبئ څوک به دې دیدن کوي آخري څوک به نه کوي نو ابتدا او انتها نوره مرضي ستا ده ښه په هر څه باندې پوهېږي مشکل سړی هله خفه شي چې کله یو دنیا کې هوښیار سړی د دین په باب کې ځان نه قمقل جوړ کړي دا سړی خفه کوي او سړی غوسه کوي او یو سړی دماغ یې کار نه کوي یو سړی وایي زه دنیا کې هم دماغ کار نه کوي سړی په رښتیا قمقل خو چې دنیا کې هوښیاري او دین کې د ځان نه قمقل جوړ کړي نو د سړي له کار هم ورولي او سړی خفه کوي بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بلکې ګمان کو تاسو چې هیڅ چېرې به ونه ګرځو تاسو لره نیټه الله به ورته وایي چې تاسو خو وایي چې بیا راپاڅېده نشتی سم خیال دی ووضع الكتاب او کې به ښودی شي عملنامه هر چا ته عملنامه ورکړی کي فترى المجرمين نو إني باتا مجرمان مشفقين يريدنك مما فيه داغ السنة بدغ كتاب كدي ويقولون ويبدا مجرمان يا ويلتنا هي هلاكت من لرا ما لهذا الكتاب سچل دي كتاب لا ولي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة چنه د پریخي وړ ګناه او نغټ ګناه الا احصاها مگر راګیره کړي داغه ووجدوا ما عملوا حاضرا او بمومید یا عملونه چې دوی کړي حاضر ولا يظلم ربك احدا او ظلم نه کوي رب ستا په هیڅ چا باندې خامخ بار سوي نه وړه ګناه پاتې کېږي او نه غټه لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې وي نور تاسو په دې خبره پوهئ ښه هوښیاران یې ستا مرضي ده یعنې دا کتاب دا لیکل ګوره اوس زما او ستا لاس کې دي څنګه کتاب چې ته د قیامت په ورځ لیدل غواړې هغه شان اوس ولیکه څنګه چې ته لیدل غواړې ځکه چې اینه خو به اینې دلته الله وایي چې کتاب به مخامخ شي او مخکې تېر شو سورت بني اسرائیل کې چې الله وایي په خپله یې لوله نو کتاب خو به ته اینې اوس څنګه یې لیکې هغه ستا مرضي ده او مخکې آیت تېر شو الله وایي که څوک کفر کول غواړي چې کفر دې وکړي او که څوک اسلام قبلول غواړي اسلام دې قبول کړي مرضي ده ازاده څنګه کتاب لیکي څنګه اعمال کې په چا زور زبردستي نشتی حق واضح دی باطل واضح دی اوس الله وایي چې دا مجرمان دوی کې نافرمانی وه لکه څنګه نافرمانی چې ابلیس کړې وه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم او کله چې وی موږ ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه هغوی سوا د ابلیس نه کان من الجن و هغه د پیریانو نه دا دلیل دی د هغه چا دپاره چې څوک وایي چې دی ملایکو کې نه و ځان له مخلوق دی پیریانو کې د اور نه پیدا دی ففسق عن امر ربي نو نافرماني وکړه د حکم د رب خپل نه الله موږ له غیرت را تازه کوي افتتخذونه وذريته آیا نو نیسئ تاسو هغه لره او بچو د هغه لره اولیاء من دوني دوستان سوا زمانه نو تاسو به اوس څه کوئ دوستي به ورسره کوئ وهم لکم عدو او هغوی تاسو لره دشمنان دي بئس للظالمین بدلا
بد دے ابلیس ظالمانو لره په بدله د الله کې یکو شک نشته چې د الله په بدل کې ابلیس والي نو دا به ښه راشي نه اوس رد کوي الله په مشرکانو باندې او عامه دا خبره بیانوي چې ما سره دا پیریان میریان ګورې شریک نه دي ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ندی حاضر کړي ما دوی پیدایش د اسمانونو او د ځمکې ته ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د هم جنسو د دوی ته الله وایي ما چې کله د ځمکې او اسمانونه پیدا کول نو دوی ما ځان سره ودرولي نه وو چې هله راځي تاسو زما سره برخه ده او نه زه چې را نور پیریان پیدا کومه نو هم د دوی حاضرۍ ته پکې ضرورت نه وي نه د دوی نه اجازت اخلم وما كنت متخذ المضلين عضدا او نیم زه نیونکی ګمراه کوونکو خلکو لره مددګاران الله سره خو اسم مددګار نشتی څوک شته چې الله مرسته کوي نه نو بیا چې الله مددګار نیسي نو بیا په شیطانانو کې نیسي په ظالمانو کې نیسي بیا ويوم يقول او په کومه ورځ چې وبوي الله نادوا شركائي اواز کوي شریکانو زما ته الذين زعمتم هغه کسان چې ګمان کو تاسو ګمان هم کو چې هغه زما شریکان دي فدعوهم نو آواز به وکړي دوی هغوی ته فلم یستجیبوا لهم نو هیڅ جواب به ورنه کړي هغوی دوی ته هیڅ جواب به میلاو نه شي حالانکه دوی ټول ژوند په دې امید تېر کړی چې دوی به په آخرت کې زمونږ مرسته کوي وجعلنا بينهم موبقا او وبګرځو موږ په منځ د دوی کې ځای د هلاکت کنده د هلاکت په منځ کې به دوی په منځ کې به کنده یي د اور ورأى المجرمون النار او بویني مجرمان اور لره په خپلو سترګو به ویني فظنوا انهم واقعوها نو ګمان به وکړي چې بېشکه دوی پرېوتونکي دي هغې ته ګمان څه مطلب دی یقین به وشي ولم یجدوا عنا مصرفا او نه به مومي د هغې نه ځای د اوړېدو بله څه لار به نه نو الله خو دوی سره څه ظلم نه دی کړی الله ما خو هر خبره واضحه بیان کړې ده ولقد صرفنا في هذا القرآن او یقینا بیان کړي دي موږ په دې قرآن کې للناس خلقو ته من كل مثل د هر قسم بیان هر قسم بیان هر قسم دلیل هر قسم حجت الله موږ بیان کړي دي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا او د انسان زیاد د هر شي نه په جګړه کې سخت جګړه مار د انسان یعنی دا واضحه بیانونه چې الله ورته راغلي دي دا هم داسې پاله اسانه نه دي منلي چې څو پورې په هغې کې ماریزې نه یې کړي جګړې نه یې کړي وما منع الناس ان يؤمنوا او ندی منع کړي خلکو لره ایمان راوړو اذ جاءهم الهدى کله چې راغی هغوی ته هدایت واستغفروا ربهم او د بخنې طلب کولو د رب خپل نه معنی دا ده ځکه زه بار بار تاسو ته چې په لفظي ترجمه هم سړی هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې تفسیر او وضاحت د هغې نه یې طلب کړی د عربۍ دا ژبه داسې ده که نه دې کې محذوف کلام هم ډېري کلام مقدر چې ورته وایي یعنې هغه به ته ورسره لګې دا صرف په عربۍ ژبه کې داسې کېږي دا دومره فصیح ژبه ده او په دې باندې عرب داسې عیب نه دی دې باندې عرب بیا ښه پوهېږي
او چې څوک کوشش وکړي نو الله رب العزت په دې باندې پوه کوي. سړي چې ګرانه ژبه نه ده خو هر څه په کوشش باندې سړي ته میلاویږي د الله د توفیق نه بعد. نو دې ژبه کې داسې ډېر نو دې باندې پوهېدو دپاره بیا لازم چې دی استاذ کتاب هغه ضرورت لري. کله تاسو یې ترجمه کې یو تفسیر کې هغه د اردو پښتو فارسي بین القوسین بریکټ منځ کې پکې خبرې لیکلی شي دا مقدري دلته اصل کې دا ګوره په ترجمه کې نه راځي خو دا مقدري دلته راغلی. د دې وضاحت دپاره بیا لازم څوک پکار چې هغه تا ته دې خبرې وضاحت وکړي. او که کور کې ناست یې وایي چې زه ځان له زده کوم هسې نو که په ویښتو کې د سپینو مو لګي زده کولی نه شي. دا ته زه یقیني خبره وکړم. یو خاص یاد هغه دی لکه اوس تاسو ته وما منع الناس ان یؤمنوا نه دې منع کړي خلکو لره د ایمان راوړو نه اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دوی ته واستغفروا ربهم ونبغني توکلون الی الله دې چې د ټول قرآن ختمو او دا ډېرو خلکو یاد کړی دغه شان یاد کړي خو دی پې پوه نه دی او نه پې دی بل پوه کولی شي نه دی په خپله پوه دی نه بل پوه کولی. مونږ جوي د استاد جي سره او سابق صاحب سره وایي مونږ ترجمه وایو څنګه ماسوته منځ نه بعد 15 منټ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنه جما قدم او ټول درې څه خوځي هغه په خپله خوځي او بس بیا آخر کتاب کې خو دی او مونږ وایي ترجمې لزو او مولوي صاحب هم خوشحاله وي چې ترجمه پړاو نه دوی ته یو ټکی ووایه یو ټکی ترجمه بیا د هغې وضاحت دغه خبره پکار ده. نو د دې مطلب څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې دا خلک چې ایمان نه راوړي او دا خلک چې د الله نه بخښنه نه غواړي دوی په اصل کې یوې خبرې منع کړي دي. وما منع الناس خبره دا ده چې دوی ډډه لګولې ده دې ته چې په دوی باندې به عذابونه د پوخانو په شان راشي نو بیا به ایمان راوړي. دوی کسې دې ته ډډه لګولې ده إلا أن تأتيهم سنة الأولين مگر انتظار د دې خبرې چې راشي دوی ته طریقه د پوخانو او یأتیهم العذاب قبلا یا راشي دوی ته عذاب مخامخ دې خبرې دوی منع کړي دي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين او نلیگو من پیغمبران مگر زهیر ورکونکی او یر ورکونکی ویجادل الذین کفروا بالباطل او جگڑی کی کافران پا باطل سرا لیدحضوا به الحق د دې دپاره چې ختم کی باغی سر حق لرا. پیغمبران زیر ورکی یر ورکی کافران څه کوي جګړې کوي د دې انبیاو سره او د دې انبیاو د وارثانو سره دې دپاره چې دا حق ختم کړي په باطل. واتخذوا آیاتي او نیولي دي هغوی آیتونه زما وما انذروا هزوا او هغه سره او هغه څه چې یره پرې ورکړی شوي د دوی ته ټوغې دوی ته په څه یره ورکړی شوې ده په وحي په قرآن دوی پرې ټوغې کوي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې بیان کړی شي هغه ته آیتونه د رب د هغه فأعرض عنها نو مخ واړئ د هغې نه ونسي ما قدمت يده او هیر کی هغه کارونه چې مخکې لیږلي دي لاسونو د ده. یعنی دا دې خبرې له سره توجه نه ورکوي چې یاره الله ته مخامخ کېږم او ما دې آخرت له څه کړي دي او که نه که څه مې کړي دي نو هغه څه دي. د هغې وجه دا ده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة یقینا من ګرځولي دي په زړونو د دوی باندې پردې ان یفقهوا چې پوه نشي په دغه وحي وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د هغوی کې بوج. مخکې تیر شو
سورت بني اسرائیل کې چې دا کار ورسره الله ولې کړی د دوی د ضد او د عناد د لاسه د دوی د بېدینۍ د لاسه الله چا سره ظلم نه کوي وإن تدعوهم إلى الهدى أو كتروا بلدوي هداية فلن يهتدوا إذن أبدا نهيد شري هدايتنا قبل يبدغ وكيس كلا زديان دي ذكا مخي دا سزاي ذكر شو يعني دا دمر الزديان دي الله وي كتير ديروم هدايت ترو بلي ودو يستادي خبرو توق نيجدي دا خو الله مهربان بادشاہ دی چیک دی میر نرانیس وربك الغفور ذو الرحمة او ربستا بخن كون کے دے خاوند مهربانی دے لو يؤاخذهم بما كسبوا کراونی سی داخلک پاغ عملونو چی دوی کئی یا دوی کڑی دی لعجل لهم العذاب نخامخا پتا دی سر بے ورکڑے وے دوی تا عذاب کپا ٹکے رانی وے ٹھول لبے عذاب ورکڑے نو دے اللہ مہربانی دا پا منگ باندی چیک دا امنرانی سی بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بلکہ دوی لرا وقت مقرر دے هیچ چری بونمومی دوی مخی داغین زید پناغی یو رز را روان یو وقت را روان دے مقرر کاغد عذاب وقت دے کاغد مرگ دے کاغد قیامت دے وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا او دغه کلی دی چې تبا کړي دي منګ هغوی هر کله چې ظلم وکړو هغوی معنی بچ کېدی نشتی خو صرف دومره ده وجعلنا لمهلكهم موعدا او ګرځولی دی موږ دپاره د هلاکت د دوی وخت مقرر خبره صرف دا ده نور بچ کېده نشتی که د عذاب لیټ شوی دی د ظالمانو نه یا د کافرانو نه د مشرکانو نه نو د هغې وجه دا دی چې د الله سره د هر شي دپاره یو مقرر وخت بل دا چې الله موقع ورکوي که توبه وباسي که راواپس شي نو په دې به اکتفا وکړو سبا به د شپېته نمبر آیت نه شروع کوو او په دې مبارکه میاشت کې یو څو ورځې پاتې شو ایام معدودات د شمار ورځې او د شمار په ورځو کې د شمار ورځې پاتې شوي دي او دې دوره کې د الله په توفیق سره 14 ورځې پاتې دي ځکه چې یو کم 13 خو پکې نه حسابېږي او خو هسې مخاطب نو داسې نه چې را زور کم شي بلکې پکار ده چې زور ډېر شي طاقت ډېرول پکار دي تاسو خیال کړی دا اسونو دا مقابله م کتلي هغه اسونه چې ځغلي اخره کې څه چلو کېدي پټې ته چې رانږدې شي ټول زور ورکړي هسې که دې پټې ته رانږدې کېدی او ټول پرېوتی کار خراب شو نور ځنه مخکې کېږي به او ځکه هوښیار اس په هغوی کې چې ویني اکثر شاته را رواني دقه په دې اخره کې ټول نه مخکې کېږي ته پته ولګي چې اخري یعنی لین هغه چې هغې نه بعد بیا فیصله کېږي د ګټلو او د بیللو دا نه چې سړی اخرې ته نږدې کېږي او ده نه یو مرزوپن ته جوړ شي ته به حساب پکې نه باز داسې که نه زه بلکل سړی چې په اول نظر کې ویني سړی چې بېهوشه دی ګوره که څه چې اوبه پې ور واچو که څنګه نو ارمانونه به کوئ بیا به دا وخت نه وي دا په مخه ژوند کې نه راځي دې ته به اوس دا موږ ته پته نه چې اخره پورې به رسو که نه خو که بل په ورځ ورسېږو دې ته بیا 11 میاشتې انتظار کوي 11 میاشتې بعد بیا که راغلي بل فرض او ته وي او زه وم نو بیا بله خبره چې را بدن به ګوره زموږ داسې وي که نه د ناستې لایق به وي که نه نو بیا داسې فارغه وخت به وي که نه نو بیا تاسو به دلته یې او که نه او بیا زه به دلته یم او که نه او ټول نه غټه خبره دې دنیا کې به یو او که نه
نو که د چا نه کوتاهي شوي بیا هم هغه کوتاهي خپله پوره کولی شي. او که څوک موږ سره ملګری کېږي او که نه، دا یو کښتۍ ده لکه د نوح علیه السلام هغه کښتۍ روانه ده. څوک چې ورته ختلی دی هغه کامیاب، ځکه چې دا د قرآن او د حدیث کښتۍ ده. نو دې ته ختو سره موږ کامیابېږو، کښتۍ نه. کښتۍ خو الله کامیابه کړې ده، خو صرف څه وشي موږ ورسره لږ داسې مزل وکړو لاړ شو. نو کوشش وکئ، محنت وکئ، او په دې ورځو کې په الله باندې ځان د جهنم نه آزاد کړئ. عباداتو له زور ورکئ، قرآن تلاوتون له زور ورکئ، صدقو له د صدقو ورځې دي، غریبانو له خوراکونه ولګئ. ملک کې ډېر بد حالات دي، او که هغه پاکستان یاد کړو که هغه افغانستان، دواړو ملکونو کې غریبي ده او حالات ښه نه دي. انشاءالله تاسو ښه خلک یې، تاسو ټولو به خرچې لېږلي غریبانو او یتیمانو. خو هسې بیا هم نیکانو خلکو ته هم خلک یې رایادوي، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. الله وایي رایادوئ یې، د دوی له فایده ورکوي. معنی دا چې دا کوم کار چې تاسو کړی دی نو لږ زور ولا نور ورکړئ، نور یې وکوئ. نو دا د نیکیانو د ګټلو موسم دی او د مقابلو موسم دی، دا د خوبونو او د دمې او د سکون نه دی. بل زما ملګري ته دا ووایي ما دا میاش الله دې دمې له نه ده پیدا کړې، ځکه پکې دمه نه کېږي، نه کېږي پکې دمه. یو څو ګنټې خوب یو هغه هم ګډوډ، سړي ته پکې خوب صحیح نه ورځي او بیا به ویښ. نو دا میاش الله دې له نه ده پیدا کړې دمې. ګوره ته چې مکې ته لاړ شي یا مدینې ته، دمه به کېږي؟ دغه ځای د عباداتو دی، د خوبونو نه دی. هلته چا له خوب نه ورځي، ته چې کټ کې سملي او رایادېږي درته چېرې دا خو اوس د ماښام بانګ به وایي، یو بس بیا به راپاسي. نو چې ماسخوتن وده شي یره ګیرې سره به وده شي چې یاره د سهار د لمونځ رانه پاتې نه شي، او حرم ته ځم منظر. هغه ځای د عباداتو دپاره داسې دی. دا شان دا روژه ده، دا د خوبونو د مزدورو نه ده. دومره څه پکې وکړه چې ګزاره روانې. بیا زموږ سره 11 میاشتې د دنیا د دې خړاوو او د دې منډو دپاره پرتې دي، 11 میاشتې. پای کې چې بیا څه کوې کوه، خو دا لږې ورځې او کېدای شي اخرنۍ ورځې شي. نو دا په جوش او جذبې سره تېرې کړي، او د مقابلې یعنی د جنت او د جهنم دلته مقابله روانه. څوک به جنت ګټي، څوک به جهنم ګټي. چې دغې کې مو ګټئ او جنت ترلاسه کړئ، او دا مقابله کومه چې دلته د الله د کتاب د زده کولو چې دا مو ګټئ. بعض ملګري په اوله کې ډېر ګرم ګرم هغه شاته شو، نور د هغوی نه تکړه شو. نو کوشش دا دی، او موږ به چې کوم انعامات او شهادات او دغه ورکوو اسناد، نو په هغې کې به خصوصي دې کال له یو څو کسان او کسانو لیست به ډېرې تېر شوي کال لږ کم، یو څو کسان به هغه به اولني او ته به خاص انعام، خاص شهاده، شکر و تقدیر د هغوی دپاره چې هغوی موږ سره شریک شوي دي او هغه بیدار وو، هغوی برخه اخیستې ده. دا کوم چې مړي ناست بس الله دې د هغوی په حال رحم وکړي. او دې کې ما ته فایده نشته، یعنی دا نه چې که تاسو ویښ کښېنئ جوما ته به دا سبق ښه رایاد شي، او که تاسو وده شي ما نه هېرېږي. ستاسو په وده کېدو، ستاسو په کمزوري کېدو ما نه هېرېږي. مه راځئ درس له، سبا له ټول مه راځئ، دا زما نه هېرېږي الحمدلله. که ستاسو دا ووایي چې یاره سبا ټول اتفاق کوو نه ځو چې د نه دا قرآن هېر شي، ما نه به دې نه هېرېږي. که هر څه وکړئ نقصان ستاسو دی او ګټه ستاسو ده. نو کوشش وکئ، محنت وکئ چې دا ورځې یو څو دا په جوش او جذبې سره د الله په عباداتو کې تېرې کوي. او دا ګورئ دا عبادت دا ته فایده ذکر کوم، اگر که یو څو منټه پرې واوړېدو درته فایده ذکر کوم. د الله نه به حیا کې څنګه چې کله یو عبادت د الله دپاره کوې که نه، دا به په روڼ تندي باندې کوې او په خوشحالۍ سره به یې کوې. دا بعض داسې په الله احسان وراړی یو قسم، لکه روجې نیولي که نه، لکه دا روجې تاسو زموږ دپاره نیولې ده، څه دپاره نیولې؟ الله دپاره. چې الله دپاره دې نیولې ده نو بیا په روڼ تندي، په خوشحالۍ، او ټکه سړي ته څه وایي دا یو نیم زما ګوره روجه ده ښه،
ګینه دې سهال ته سره کوم زما روژه ده د مړه جیب کې دا روژه کېده ته ما لې نیولې چې بار بار ما ته زما روژه ده الله له دې نیولې ده ښه پرون تندي ښه په جوش او جذبې سره ښه په خوشحالۍ سره دا عبادات دا سر ته ورسوئ الله دې موږ له توفیق راکړي سبب انشاءالله شروع کوو د قبلة قلبي كعبة ربي